ټول خواږه د ژوندون رانه پټ کړي یې غربته خو ستا لوی استازي ده د وبانګې ووې په دې پوله به مونځو که پښتونخوا د ټوله ځمکه یې مانځي ده. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ. خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د پښتونخوا بلکې د هر ځای د ښه شاعرانو سره د هغې په ژوند او فن او شاعرۍ خپرونه کوو او هغې تاسو سره معرفي کوو، کلامونه ترې هم اورو. دغه سلسله د ډېر وخت نه لګیا ده ستاسو په مرسته او په مینه باندې. تاسو یې ګورئ. په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره د بونیر د سورا کلي یو داسې لیکوال ناستې کوي چې هغه د خپل خیال او فکر حوالې سره یو مستند شخصیت دی. څومره ښه شعر لیکي، څومره ښه فکر لري، څومره کار یې کړی دی او څومره زیار یې کړی دی. په دې به د دې سره د دې په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو، کلامونه به ترې اورو. ښاغلی سوراوال انګار صاحب نومیږي. په دې خپله خپرونه کې تاسو ته هر څومره هم که د ګرمۍ شدت ډېر زیات دی خو بیا هم تاسو ته هرکلی ومینه وي. ډېر زیاته مننه کوم غازي نادان صاحب. یقینا چې ستاسو ژوند ډېر زیات مصروفه دی او چې وخت مو راکړو عزتمن شي. انګار صاحب دا راته ووایي چې د خپلې ابتدایي شاعرۍ آغاز هم کله کړی و، د دې نه مخکې لږ او دې ملګرو ته ځان معرفي کوي په مختصرو ټکو کې. نو مننه به دغه شاعري خو به مې غازي نادان صاحب د وړوکوالي نه د شاعرۍ سره شوق و او تر دې دمه کوشش کوو، لګیا یو او بس تر خپل وسه شعر لیکو. څومره شاعري م کړې ده؟ کتابونه څومره چاپ دي دې حوالې سره لږه خبره وکړئ. په 2014 کې لومبي کتاب چاپ شو چاپېرچل په نامو. صحیح. او د هغې نه پس بیا په 2019 کې دویم کتاب چاپ شو سپرلی به بیا په ګلو راشي. صحیح. او بس دغه 2 کتابونه چاپ دي. ټیک ده. دا راته ووایئ چې کومه ادبي ټولنې دي ستاسو په خاوره چې په هغې کې ستاسو ناستې کېږي؟ د خپل کلي یو ادبي تړون یو ټولنه ده د ډېرو کلونو راسې آباده ده. په دغه ټولنه کې ناسته کوو. دا رومال تاسو خیر ته لږ استعمالوئ، ډېره زیاته په دغه ټولنه کې ناستې کوو. د هغې نه علاوه د بونیر د ملګرو شاعرانو په نوم یو تنظیم دی، په دغه تنظیم کې ناستې کېږي. صحیح ده. دې نه علاوه په ابتدا کې چې تاسو کله شعر او ادب طرف ته راغلی، خامخا کار تاسو ته به مشکلات و په شعر او شاعرۍ کې به راته لږ قصه لږ ورانه غونته کې وه، یا به دا ووایو چې یاره په لوازمات چې کوم دي په هغې باندې پیدی. نو داسې څوک و چې یاره تاسو ته لاره سیده کړه چې یاره دا داسې کول پکار دي، داسې کول پکار دي؟ څوک استاز یو شخصیت چې تاسو لارښود ګڼئ؟ دغه یقینا چې په وړوکوالي به مې په ریډیو د خاطر افریدي کلامونه اورېدل. د دغه کلامونو اثر و چې په خپل هم شعر لیکل شروع کړل. بیا دغه شان د ملګرو سره په تنظیمونو په اجلاسونو کې په تنقیدي اجلاسونو کې کېناستو. د هغې سره دومره وشوه چې په ردیف قافیه په وزن په بحر په دغې پوه شو. خپل دریم کتاب حوالې سره مینوالو ته به څه ویل غواړئ او په دغه تېرو 2 کتابونو هم لږه مختصر خبره وکړئ چې دا اوس دې وخت کې ملګري حاصلولی شي که نه؟ دغه 2014 کې چې چاپ دی هغه خو مارکیټ نه ختم شوی دی او دا دویم کتاب چې دی نو دم غالبا ختم دی. نو دا به څه کوي دغه کسان؟ نو دا د دریم کتاب اراده شته چې انشاءالله چاپ چې د دې دوو نه پکې مواد راوچت کوي، د دریم کې وردغه کوي، نو ټول به ملګرو ته په یو ځای انشاءالله. بیا دا به ووایي چې یو کلیات غونته کې شکل ورکړئ انشاءالله. نوې شاعري نوې شاعري شوه، دغه زړې نه پکې انتخاب وکړئ. مننه. پوښتنې به کوو وخت سره، ذهن لکه سره تله سره باندې واورئ. ډېره زیاته مننه. دغه د غزل نه مخکې یو 2 شعرونه دي چې تا پسې جاړي انتظار نه کوي، دا سر خوړلې زړه مې وار نه کوي. تا پسې جاړي انتظار نه کوي، دا سر خوړلې زړه مې وار نه کوي. ځنې یاران سړی په زړه کې ساتي، په ځنې یار سړی اعتبار نه کوي. او دغه یو 2 شعرونه نور دي چې ټول خواږه دي د ژوندون رانه پټ کړي یې غربته خو ستا لوی استازي ده. ټول خواږه دي د ژوندون رانه پټ کړي یې غربته خو ستا لوی استازي ده. وبانګې ووې په دې پوله به مونځو که پښتونخوا د ټوله ځمکه یې مانځي ده. او دغه جي د غزل څو شعرونه دي چې په زړونو کې زمونږ که غوسې نه پیدا کېدې، د ژوند په لار به چرته لمبې نه پیدا کېدې. بهترین ډېر ښه.
په زړونو کې زمونږ که غوسې نه پیدا کېدې د ژوند په لار به چرته لمبې نه پیدا کېدې چا ونوستې روپۍ په لوپرۍ کې لکه پاڼې د چا د مور علاج له پیسې نه پیدا کېدې. بهترین دی جی، ډېر ښه. بیا یې ووایه دا شعر. چا ونوستې روپۍ په لوپرۍ کې لکه پاڼې د چا د مور علاج له پیسې نه پیدا کېدې. غربت خپلې خندا ته اکثر نه یم پرېښودی، اکثر به مې په ژوند کې مزې نه پیدا کېدې. بهترین دی ډېر. غربت خپل خندا ته اکثر نه یم پرېښودی، اکثر به مې په ژوند کې مزې نه پیدا کېدې. او دې ښار کې به د هر یو سړي زړه ځکه خفه و، دې ښار کې د انصاف آینې نه پیدا کېدې. بهترین دی بهترین. انګار ما ته اوس هم هغه خپل اختر لا یاد دی، زمونږ چې پکې نوې جامې نه پیدا کېدې. بهترین ډېر ښه. انګار صاحب دا راته ووایه چې ډېره شاعري تاسو په نظم کړې ده که په غزل هم کړې؟ او نظمونه مو بس په شمار دي او غزل مې خوښې غزل ډېر لیکم. ټیک ده، دا نظم اورو ډېر زیات مننه. دغه د یو ذات نظم دی چې د خبرو د کیسو نه تنګ شم د پورې غره لار غلې ونیسم هلته زما نه څوک کلونه مشر هغه نختر اوس هم په هغه ځای کې هغه شان خطر و تازه ولاړ دی. خو زه چې کله دغه ځای ته ځم اول د ټول ژوند سره ګوتې وکم دا خودکشۍ د بازارونو ټولې دا ځوانې ځوانې جنازې د ظلمو د بېوسۍ دا راخور شوي څادر د یتیمانو د شلېدلې جامې د مزدورانو جړغونکي اواز په کاروبار هم را پرېوتې تندر دا ټول غمونه په زړه کپړه کې دا ټول یو پڼ کمه په سرې کمه دا ټول غمونه په زړه کپړه کې دا ټول یو پڼ کمه په سرې کمه مونږ ته د کلي خوړ نږدې غونتې د دغه پڼډو کې ورته وغورځوم ځان نه خپل کور هیر کمه کلی هیر کم د دې ګرانۍ نه سترګې واړوم د دې خرچو نه سترګې پټې کمه د لږ ساعت د خوشحالۍ دپاره د لږ ساعت د خوشحالۍ دپاره د ستړي ستړي ژوند نه منډه کمه ځان که زوړ نختر ته ورسوم خپل سر ته خپله سنګل ماته کمه د جانان یاد راشي خیالونه راشي د ماشومتوب زاړه وختونه راشي نو ملګرو ځوان شمه ټپې وکمه ملګرو ځوان شمه ټپې وکمه. واه 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 واه. نور هم څه اورو جي؟ دغه یو بل غزل دی چې کله غاښ کله نظر د لاسه وځي ځواني دی چل کې اکثر د لاسه وځي. بهترین. کله غاښ کله نظر د لاسه وځي ځواني دی چل کې اکثر د لاسه وځي و غریبي ځان له په خپل یو پیغور دی د سړي نه ټول ټبر د لاسه وځي. غریبي ځان له په خپل یو پیغور دی د سړي نه ټول ټبر د لاسه وځي. ناکام ښه دی شر ښه نه دی جنګ ښه نه دی هسې نه چې د دوتر د لاسه وځي. بهترین. ناکام ښه دی شر ښه نه دی جنګ ښه نه دی هسې نه چې د دوتر د لاسه وځي. ورورولۍ کې غرضونه چې پیدا شي رورولي بیا څومره زر د لاسه وځي. بهترین دی جي ډېر. رورولۍ کې غرضونه چې پیدا شي رورولي بیا څومره زر د لاسه وځي. چې خوږې رشتې څوک وبایلي انګاره لکه چانه چې سره زر د لاسه وځي. ډېر ښه ډېر ښه. او دغه یو بل کلام دی چې که هستی وه که نیستی وه ډېره ښه وه د وړوکوالي زندګي وه ډېره ښه وه. که هستی وه که نیستی وه ډېره ښه وه د وړوکوالي زندګي وه ډېره ښه وه. د نینو د بټ یو شور به و په چم کې کلیواله رنګیني وه ډېره ښه وه. ډېر ښه. او مزګزار که به جومات کې څو په شمارو خو سوچه مسلماني وه ډېره ښه وه. مزګزار که به جومات کې څو په شمارو خو سوچه مسلماني وه ډېره ښه وه. ځان له ویش و که ګودر به و د پیغلې نو وجره به د زلمي وه ډېره ښه وه. د باران په ورځ د ژمي په موسم کې یا توب یا به پیتي وه ډېره ښه وه. او دغه اخري شعر دی چې په تش جیب سترګې مړې به وې انګاره په تش جیب سترګې مړې به وې انګاره په هر کور کې بادشاهي وه ډېره ښه وه. او دغه جي یو غزل له سره شریکوم چې د وجود غوښې در نه خوري ګران کار دی دا غرمو کې مزدوري ګران کار دی. د وجود غوښې در نه خوري ګران کار دی د اړ غرمو کې مزدوري ګران کار دی. چېرته په شاړه کې تنبو خښوم ستا د کوټې دا فقیري ګران کار دی.
چرته په شاړه کې تنبوخه خوم ستا د کوټې د فقیري ګران کار دی رښتیا د اوسپنو نینې چې چل دی رښتیا کاکا مسافري ګران کار دی رښتیا د اوسپنو نینې چې چل دی رښتیا کاکا مسافري ګران کار دی او د ساز او غل خبرې یو شان شولې د ساز او غل خبرې یو شان شولې پیژنګلو یې اوس بیخي ګران کار دی او انګار دغه سړي ټیک ویلې په داسې وخت کې نن وروري ګران کار دی ډېره زیاته من دغه بل غزل څو شعر دی چې د هیچ چا ناوري اوازونه سم د هیچ چا ناوري اوازونه سم کاڼه ولاړ دي داسې غمونه مې د ژوند په دروازه ولاړ دي د هیچ چا ناوري اوازونه سم کاڼه ولاړ دي داسې غمونه مې د ژوند په دروازه ولاړ دي او ته چې مندر ته ځې نو زه به جومات ته لاړ شم ناوخته کېږي ټول یاران مې په مانځه ولاړ دي ته چې مندر ته ځې نو زه به جومات ته لاړ شم ناوخته کېږي ټول یاران مې په مانځه ولاړ دي او هغه څو تنه و چې ما به په خپل زړه ګرځول هغه څو تنه دي چې اوس راله په زړه ولاړ دي بهترین او چې په کم ور د پښتون قام درېدل نه و پکار زموږ د بخته په هغې ور پښتانه ولاړ دي چې په کم ور د پښتون قام درېدل نه و پکار زموږ د بخته په هغې ور پښتانه ولاړ دي او انګار هر چا د کورونو بنیادونه نیخ کړل خو د نیتونو بنیادونه لا کاږه ولاړ دي دا بل هم راته ووایه نو به چې دا قیسې ختمه شي دغه دی جي چې مینه په سماته کورنګ کلیوال نه ښکارېږي په تمام کلي کې د خاورو دیوال نه ښکارېږي مینه په سماته کورنګ کلیوال نه ښکارېږي په تمام کلي کې د خاورو دیوال نه ښکارېږي د ښار نشه د غرونو سر ته داسې وخته چې اوس د خلوص نښه په پورې چوپال نه ښکارېږي د ښار نشه د غرونو سر ته داسې وخته چې اوس د خلوص نښه په پورې چوپال نه ښکارېږي دلته د فکر په ټالونو چرته زانګي خلک په جذبو جوړ دلته په ونو کې ټال نه ښکارېږي بهترین ډېر دلته د فکر په ټالونو چرته زانګي خلک په جذبو جوړ دلته په ونو کې ټال نه ښکارېږي او د پیغلو زړونو کې هم زور هغسې پاتې نشه ګوتو کې اوس د چا ګل کړی رومال نه ښکارېږي انګاره زړه مې پکې نور بیخي سکون نه مومي دی پاتې ژوند له مې په لاس کې مشال نه ښکارېږي ډېره مننه جي ډېره زیاته مننه چې موږ سره دومره کښېناستی په اخره کې څه پیغام لرئ مختصره غوندې خبره بس پیغام مې دغه دی چې هغه زړه ټپه ده چې خلک د یو بل زارېږئ دنیا د غم ټالۍ وخي ورانې وشي ډېره مننه ډېر ښه قدرمنو د بونیر د سیمې انګار سوراوال صاحب تاسو موږ سره واورېدو د دې شعرونه د دې پیغام د دې خبرې دغه د کمال نه ډکې او بیا په آخري پیغام یې بیخي حد وکړو یو ډېر ښکلی او د انسانیت او د مینې پیغام یې تاسو له درکړو زما سره سره دی په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ آباد او ښاد او بریالي اوسئ